أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. په ژبه سره د ایمان دعوه کول اسانه کار نه دی. هر څوک چې د ایمان دعوه کوي ابتلا او امتحان ته دې هم تیار سي، ځکه دغه امتحان دی چې صادق او کاذب په معلومیږي. که دغسې امتحانونه نه وي، خلق صادق او کاذب نسي سره پیژندلی. او بل هغه څوک چې ډېر عذاب ورکول سوی دی زنیره رضی الله عنها وه. دونه عذاب ورکول سو چې د سترګو دید یې د لاسه ورکړي، یعنې ړنده سوه. نو کفارو به ویل چې لات او عزا ړنده کړه. څرنګه چې دې لات او عزا پرېښول او دا د هغو څخه منکره سوه، عبادت یې نه کوي، نو هغو ړنده کړه. مګر الله جل جلاله د دې د سترګو لیدل بیرته ورکړه. سترګې یې بینا سوې چې دا هم یوه الهي معجزه وه او کفار وشرمول سوه. او بل هغه څوک چې ډېر عذابونه ورکول سوي دي، یوه ښځه وه چې نوم یې نهدیه و او یوه لور هم ورسره وه. دوی دواړو ایمان راوړي او د دوی مالکه چې یوه ښځه وه و دوی ته عذابونه ورکول. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورغلی، ویل ولې عذاب ورکوې؟ ښځې ویل والله دوی بل چا د لارې نه دي ایستلي بې له تا، قسم په الله هېڅکله به پرېنږدم. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل قسم مه یادوه. ښځې ویل نو یې راڅخه رانیسه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم دواړې رانیولې او آزاد یې کړې. او بیا په مسلمانانو کې دغه طریقه شروع سوه چې قوي او غني مسلمانانو به مسلمان مریان او مسلمانې منځیانې د هغو د مالکانو څخه رانیول او بیا به آزادول. خاصتا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه کار سو. هر چیرې چې بې ضعیفه مسلمان مریی یا مسلمانه منځه ولیده، هغه به یې رانیول او آزاد به یې کړه. څو چې اوه یا 8 نفره یې آزاد کړه. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ابو قحافه چې نوم یې عثمان و ورته وویل زویه ته پر دغه دین یې او مریان آزادوې، که قوي نفر آزاد کې کومک به دې وکړي. د ضعیفه د آزادولو څخه به څه فایده واخلې؟ دی په خپله ضعیفه دی، تا ته فایده نسي رسولی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته ویل پلاره زه د دې دپاره نه آزادوم چې زما کومک وکړي، بلکې زه د الله جل جلاله دپاره آزادوم. نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې د سورة اللیل دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي الذي یؤتی ماله یتزکا، یعنی هغه څوک چې خپل مال د دې دپاره ورکوي او مصرفوي چې پاک سي، ځان په پاک کړي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، او د ده سره د هیچا هیڅ نعمت او هیڅ احسان نه وي چې دی د هغه بدله او عوض ورکوي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. خدا د ده ورکړه فقط د خپل لوړ او لوی رب د رضا دپاره وي. ولسوف یرضى، او ژر د چې خامخا به دی د الله جل جلاله د طرفه راضي سي. ورونو دغه آیاتونه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې نازل سوي دي. دا چې دغه ضعیفه منځي او مریان فقط د هغو د ضعف او مظلومیت په سبب د الله جل جلاله د رضا دپاره آزادول او خپل یې هیڅ مقصد او غرض نه درلودی. نو الله جل جلاله فرمایي چې ډېر ژر به دی د الله جل جلاله د طرفه په جنت او د الله جل جلاله په لقا راضي سي. خو د آیاتو مضمون عام دی.
که نن ورځ هم یو څوک بې له خپل شخصي مقصده د الله جل جلاله د رضا دپاره خپل مال د خیر په کارو کې مصرفوي، هغه دې مطمئن اوسي چې الله جل جلاله خامخا هغه په جنت سره راضي کوي. ولسوف یرضا، د دغه نیک عمل په مقابل کې چې دی خاص د الله جل جلاله دپاره کوي او د هغه تر شا یې خپله فایده نه وي سنجولې، الله جل جلاله بیا په آخرت کې راضي کړي. ورونو، د زړو مالک الله دی او د انسان د زړه په هر حال خبر دی. نو موږ باید په خپلو عملو کې د صدق او اخلاص څخه کار واخلو. د دین په کارو کې باید دنیوي ګټې او فایدې په نظر کې ونه نیسو. دا د دې دپاره چې هغه ښه عمل مضایع او عبث نسی. د خیر هر کار مو باید د الله جل جلاله دپاره وي. د هغه مسلمانانو څخه چې د اسلام په سبب وهل سوي او آزار سوي دي، یوه هم د بني مؤمل یوه منځه ده. او دې ته چا عذاب ورکاوه؟ عمر ابن الخطاب. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې هغه وخت لا نو مسلمان سوی، دا کار په خپله خوښه او د ثواب دپاره کاوه، ځکه نه دی د دې مالک و او نه دا د ده د قومه څخه وه. کم وخت چې به عمر رضی الله تعالی عنه د خپلو کارو څخه فارغه سو، نو به راغلی دې ته به وهل او عذابونه ورکول، او دا به په صبر وه. تر هغو به وهله چې قوي او جبار عمر به ستړی سو، نو به ورته وویل چې زه معذرت غواړم چې ستا وهل راڅخه پاته سوه او په دې سبب مې پرېښولې چې زه ستړی سوم، کنې دا مې خوښه وه چې نوره دې هم ووهم. هغې مسلمانې منځې به ورته وویل چې دا هم د الله جل جلاله کار دی چې ته ستړی کړې. نو بیا په دغه ورځ پرېښول او بیا به سبا د دې د وهلو دپاره راغلی او وهل به ورکول. عمر رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو هغه ډېر شدید دشمن و. په ټولو قریشو کې د مسلمانانو سخت او شدید دشمنان دغه دوه نفره وه چې یو یې ابو جهل او بل یې عمر ابن الخطاب و. او دا منځه هم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رانیول او آزاده یې کړه. او مشرکانو به ځینې اصحاب کرام د اوښ یا غوایي په پوست کې وپیچل، بیا به په ګرمي کې پر سره ریګ واچول، او په ځینو به د اوسپنې زغره واغوستل، بیا به پر تودو ډبرو پرېیستل. ورونو، دغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې عذابونه ورکول سوي دي ډېر زیات دي، او د دوی قصې زړه دردونکي دي. قریش چې به د هر چا په اسلام خبر سوه، هغه به منع کاوه او عذابونه به ورکول. دا خو درته معلومه ده چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اولې ورځې څخه و اسلام ته په دعوت شروع وکړه، او همیشه به د اسلام اظهار او اسلام ته دعوت کاوه، مګر قریشو د دې کار څخه منع کاوه او څوک یې نه پرېښول چې اسلام ته دعوت او بلنه وکړي. خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عزم کړی و چې همیشه د الله جل جلاله و دین او اسلام ته بلنه وکړي او په هره واسطه سره چې وي اسلام نشر او ښکاره کړي. نو یوه ورځ د کعبې شریفې سره د قرآن مجید په ویلو په لوړ آواز شروع وکړه او وایي. قریشو بیا د ده په وهلو شروع وکړه، ډېر سخت او شدید وهل یې ورکړه، سره د دې چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قریشو د اشرافو څخه و. خو هغو صبر نور ته وکړي او دونه یې ووهه چې وینې پر بهېدلې، د سر څخه یې پر مخ او شا دونه وینې راوبهېدې چې مخ یې د څټ څخه نه معلومېدی. چا چې به ورته وکتل نه پوهېدی چې دا یې مخ دی که څټ. او یو بل هغه څوک چې د اسلام او دعوت اظهار یې کاوه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ډېر ضعیفه، ډنګر او کوچنی سړی و. دونه ډنګر و چې خلقو به د ده پر ډنګرتیا او نریو پښو خندل. د ده تر ډنګرتیا پورې یوه قصه. یو وخت دا بیا په وروسته کې په مدینه منوره کې عبدالله ابن مسعود د خرما ودرختې ته وختی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرام هم ناست وو. د ختلو په وخت کې د عبدالله رضی الله تعالی عنه د پښو پونډې ښکاره سوې. اصحاب کرامو چې دا د ده وچې او نرۍ پونډې ولیدې ویې خندل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ایا تاسې د عبدالله پر ډنګرتیا خاندئ؟
په والله د ابن مسعود پښې په ترازو کې د احد تر غره درنې دي. نو دغه کوچني دنګر او ضعیف عبدالله ابن مسعود هم په ښکاره سره خپل اسلام اعلاناوه. یوه ورځ یې د کعبې شریفې سره سورة الرحمن په لوړ آواز وایه. قریش پر راټول سوه او د ده په وهلو یې شروع وکړه. دی قرآن مجید وایي او قریش یې وهي چې چپ سه بس ته، مګر ده رضی الله تعالی عنه وایه په دغه وهلو او ټکولو کې یې هم د قرآن مجید تلاوت نه پرېښاوه تر څو چې سورة الرحمن یې پوره ووایه او هغو هم ډېر وهل ورکړه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل دا دې په ځان څه وکړه؟ ده ویل یا رسول الله که دې خوښه وي سبا یې بیا وایم. د اصحاب کرامو زړو ته ایمان ننوتلی و او دا یې هغه ایمانی جوش او جذبه وه. محترم ورونو، هر څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده د اصحاب کرامو رضوان الله علیهم اجمعین دغه قسم قسم عذابونه او شدید تکالیف واوري، د هغه سره دا سوال او پوښتنه پیدا کیږي چې ولې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګرو ته دا عذابونه او آزارونه ورکول کېده؟ حال دا چې دوی پر حق وه. او ولې الله عز وجل دوی د دغه عذابو څخه نه ساتل؟ حال دا چې دوی د الله عز وجل لښکر وو او په دوی کې رسول الله وو او دوی د الله و دین ته دعوت کاوه او د رب عز وجل په لار کې یې جهاد کاوه. جواب: ښه متوجه سئ، په دې دنیا کې د انسان اول صفت دا دی چې دی مکلف دی، یعنی د الله عز وجل د طرفه د ده څخه غوښتل کیږي چې داسې شیان برداشت او تحمل کړي چې په هغو کې مشقت او زحمت وي. نو و اسلام ته دعوت او فی سبیل الله جهاد د دغه مکلفیت تر ټولو مهم جز دی. او دا چې موږ وایو چې موږ د الله جل جلاله بندگان یو، د دغه بندګۍ سره لازمي تړلی او مهم شی دا دی چې موږ به دغه الهي مکلفیت منو. ځکه که زموږ پر غاړه الهي اوامر او مکلفیتونه نه وي پراته، بیا نو بندګي او عبودیت معنا نه لري. زه د الله بنده یم، د چیش دپاره بنده یم؟ خامخا مکلف یم. او د الله عز وجل دپاره د انسان بندګي او عبودیت د الله جل جلاله د الوهیت د ضروریاتو څخه یو ضرورت دی. که موږ په خپلو ځانو کې خپل عبودیت حس نکو، نو پر الله جل جلاله مو ایمان کمه معنا نه لري. چې د دې ټولو خبرو مقصد او معنا دا سوه، کم وخت چې یو انسان مؤمن سو، هغه باید خپل ځان عبد او بنده وبولي. کم وخت چې عبد او بنده سو، هغه باید ځان مکلف وبولي. کم وخت چې مکلف سو، نو د مکلفیت سره د مشکلاتو تحمل کول او د نفسي خواهشاتو سره جهاد او مقابله کول تړلي او ضروري دي. نو د دغه مقصد دپاره په دې دنیا کې د الله پر بندگانو د دوو کارو عملي کول واجب او ضروري دي. اول د اسلام دین ټینګول او د واقعي اسلامي ټولنې جوړول. دا اول مکلفیت سو زموږ پر غاړه. دوهم د اسلامي ټولنې د جوړولو دپاره د سختیو، مشکلاتو او خطرو قبلول او د دغه مقصد د پوره کولو دپاره د مال او سر شندل. یعنی الله عز وجل موږ په ایمان مکلفه کړي یو او د ایمان تر څنګ یې موږ د هغه مشکلاتو په زغملو مکلف کړي یو چې موږ د دغه ایمان و مقصد ته رسوي. که څه هم دغه تکالیف او مشکلات ډېر خطرناکه او درانه وي. که د الله عز وجل اراده وای، پس له ایمانه به د اسلامي ټولنې د جوړولو دپاره لارې چارې اسانه کړي وای. مګر یا په داسې کېدلو کې زموږ عبودیت و الهي دربار ته نه معلومېدی او نه ثابتېدی. موږ دا نسوی ثابتولی چې موږ د ایمان د اعلانه څخه خپل ژوند او مال پر الله عز وجل خرڅ کړي دي
او زموږ ټولې غوښتنې او خواهشات د هغه څه تابع او پیرو دي کوم چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم راوړي دي. دا مو نسوای معلومولی. که دغه تکالیف او مشکلات نه وای بیا نو مؤمن او منافق، صادق او کاذب پر دغه لار یو قسم تله او یو د بل څخه نه پیژندل کېده. نو ځکه هر هغه څه چې د اسلام و داعیانو او مجاهدینو ته د اسلامي ټولنې د قائمولو په لار کې پیښیږي، دا د تاریخ د شروع څخه په کون کې الهي قانون او الهي طریقه ده چې دغه درې شی د هغه غوښتنه کوي. اول، د الله جل جلاله د پاره د انسان د عبودیت لازموالی، لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوهم، د عبودیت سره مکلفیت تړلی دی، یعنی کم وخت چې بنده سوې نو په یو څه مکلف هم یې. هیڅ نر او ښځه نسته چې دوی دې د بلوغ سن ته ورسیږي او د الله عز وجل د طرفه څخه دې مکلف نه وي چې اول په خپل ځان کې اسلامي قوانین عملي کړي او بیا د اسلامي ټولنې د جوړولو کوښښ وکړي. او د دغه هدف د حاصلولو په لار کې به ډېر تکالیف او آزارونه قبلوي تر څو چې د مکلفیت معنا ښکاره او موجوده سي. دریم، د صادق او کاذب ښکاره کېدل او معلومېدل. که خلق یوازې پر داسې حال پرېښول سي چې فقط په ژبه سره د اسلام او د الله جل جلاله د محبت دعوه وکړي نو صادق او کاذب سره یو شی سوه. مګر یا ابتلاء او امتحان هغه ترازو دی چې صادق د کاذب څخه جلا کوي، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة العنکبوت په اولو آیاتو کې فرمایي الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. یعنی آیا خلق دا ګمان کوي چې دوی به پر دغه پرېښول سي چې فقط ووایي موږ ایمان راوړی دی او دوی به امتحان نه کړه سي؟ او خامخا موږ امتحان کړي دي هغه کسان چې تر دوی د مخه وه، او خامخا به الله جل جلاله په علم ظاهري سره هغه کسان معلوم کړي چې صادقه دي، او خامخا به معلوم کړي هغه کسان چې درواغجنان دي. همدارنګه رب عز وجل د سورة آل عمران په 142 نمبر آیات کې فرمایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. یعنی آیا تاسې دا ګمان کوئ چې جنت ته به ننوځئ حال دا چې الله به ستاسې څخه هغه کسان نوي معلوم کړي چې جهاد یې کړی دی او هغه کسان نوي معلوم کړي چې پر سختیو یې صبر کړی دی؟ هیڅ کله داسې نه ده، بلکې الله عز وجل په ظاهري علم سره صادق او کاذب معلوموي، مجاهد او تښتېدونکی معلوموي، ولوړو درجو او نعمتو ته هغه کسان رسېدلی سي چې د الله جل جلاله په لار کې هر قسم ستړیا او تکالیف قبول کړي، د ځان او مال د قربانولو دپاره همیشه تیار او آماده وي. دا د بندگانو دپاره الهي قانون دی او په الهي قانون کې حتی د انبیا او صدیقینو سره تغیر او تبدیل نسته. فلن تجد لسنة الله تبدیلا. نو د همدغه مقصد دپاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم او تر ده صلی الله علیه و وسلم د مخه ټول انبیا آزار سوي او زهیر سوي دي، او د همدغه مقصد دپاره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحاب کرام زهیر سوي دي، تر داسې اندازې چې ځینې یې تر عذابو لاندې شهیدان سوي او ځینې یې ړانده سوي دي، سره د دې چې دوی د الله عز وجل په حضور د ډېر فضیلت او لوړ مقام خاوندان وه. نو د دغه معلوماتو په نتیجه کې دا را معلومه سوه چې دغه عذابونه او آزارونه تکالیف او مشقات هغه طبیعي لار ده چې الله عز وجل د مسلمان او د ده د مقصد په مابین کې ورته ایښې ده. یعنی مسلمان و خپل مقصد ته هغه چې دوی په مکلف دي په هغه اندازه ورنږدې کیږي کم چې دوی په کمه اندازه
په دغه لار کې تکالیف او زحمتونه ویني او په دغه لار کې شهیدان ورکوي. نو ځکه که مسلمانان د دین او اسلام په لار کې تکالیف او زحمتونه وویني، بند او شهادتونه وویني، دوی ته دا نه ښایي چې ناامیده سي، بلکې برعکس دا هغه کار دی چې د دغه دین د طبیعت سره برابر او موافق دی. دا هغه لار ده چې دوی یو مقصد ته رسوي. یعنی که مسلمانانو د الله عز وجل د اوامرو د اطاعت په لار کې، د اسلامي ټولنې د جوړولو په لار کې هر څونه تکالیف او ضررونه ولیده، دوی باید یو او بل ته د نصرت زیری ورکړي، ځکه دوی په دغه قربانیو وبري او نصرت ته ورنږدې کیږي. او د دغه خبرې دلیل د خباب ابن الارت په قصه کې واضحه او روښانه دی. کم وخت چې د ډېر عذاب تر لیدلو وروسته هغه چې د بدن ډېره حصه یې په سرو او تودو ډبرو ور اوتو کړې وه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی او د دغه عذابو شکایت یې ورته کاوه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه یې غوښته چې د مسلمانانو دپاره د نصرت دعا وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم جواب هم په دغه معنا سره و. که تا ته د الله جل جلاله په لار کې دغه آزارونه او تکلیفونه عجبه معلومیږي، نو پوه سه چې مقصد ته د رسېدو لار دغه ده. او د ټولو هغه کسانو دپاره چې ایمان یې راوړی دی دغه الهي قانون دی. ډېر کسان د دین په لار کې د سر څخه تر پښو پورې د اوسپنې په ژمنځو ژمن سوي دي، د اوسپنې په اره سوي دي، خو دې عذابو د الهي دین څخه نه دي منع کړي. که ته په دغه عذابو کې د بري او نصرت څخه د ناامیدۍ دلایل یا علامې وینې، ته خطا وتلی یې. بلکې حق او ثابته خبر دا ده چې ته په دغه عذابو او دردو کې پر هغه لار رهي یې چې و بري ته دې ورنږدې کوي. او په والله الله عز وجل به دا دین ژر کامیابه کړي، تر داسې اندازې چې یو سړی به د صنعا څخه تر حضرموت پورې ځي او بې له الله جل جلاله د بل شي یا چا څخه به نه بیریږي. ورونو، د دغه مقصد د اثبات دپاره ډېر دلایل او مثالونه سته، خو زه د مضمون د اوږدوالي د بیرې تر نور څه ویلو تیریږم او فقط د الله عز وجل په هغه قول سره کفایت کوم کم چې د سورة التوبه په 111 نمبر آیات کې فرمایي: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. یعنی بېشکه چې الله عز وجل د مؤمنانو څخه د دوی ځانونه او د دوی مالونه رانیولي دي چې خپل ځان او مال په فی سبیل الله جهاد کې قرباني کړي. په څه شی رانیولي دي؟ چې دوی لره جنت دی. مسلمانان د الله عز وجل په لار کې جنګونه کوي، تکلیفونه او زحمتونه زغمي. نو کله مسلمانان کفار وژني او کله بیا کفار مسلمانان شهیدانوي. د ارقم ابن ابي الارقم کور د دغه عذابو او آزارو په وخت او مقابل کې د پوهې او حکمت کار دا و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مسلمانان د اسلام د اعلانولو او ښکاره کولو څخه منع کړي، که په خبرو سره وي که په عمل سره. مسلمانان باید خپل اسلام ښکاره او اظهار نه کړي او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره باید په سري ډول یا په پټه یو ځای سي. ځکه که رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مسلمانانو سره په ښکاره او د مشرکانو په حضور ټولنه او اجتماع وکړي، په دې کې هیڅ شک نسته چې کفار په هره وسیله سره چې وي د دوی په مابین کې لرېوالی راولي او د دې امکانات سته چې د مسلمانانو او مشرکانو په مابین کې دې جنګونه وسي. او داسې هم یو وار پیښه سوه، هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحاب د لمانځه او عبادت دپاره د مکې مکرمې په شیلو کې سره یو ځای کېده. د کفارو څخه یو څو نفرو دوی ولیده، نو کفارو بدې او ناوړه خبرې ورته وکړې، په نتیجه کې جنګ ته سره ورسېده. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د کفارو څخه یو سړی داسې وواهه چې وینې یې ور وبهولې. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.